کابل کې د 50 ځوانانو جوړو د واده مراسم په ډلهییزه توګه ترسره شول. د دغه ځوانانو د واده مراسم د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د څو تنو شتمنو هیوادوالو په مالي ملاتړ ترسره شول. د سیلاب خیریه بنسټ مسؤل وویل چې په ټولنه کې ناوړه دودونه د ځوانانو د بدمرغۍ لامل کیږي او باید دغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. خپل خور او لور بیا په ولور باندې ورکوو. دوستانو زه هر ځل دا زومان دلته ناست دي، زه د دوی د دغه هر یوه کور ته جلا جلا ورغلی یم او خسران ته یې جلا جلا کور ته ورغلی یم. ننواتې مو ورته کړې ده چې ولور یې ورکوو. نه پوهېږم په کوم مادبانه الفاظو باندې خسرانو ستاسې څخه مننه وکړمه چې تاسې زما ننواتې ومنله او ولور مو وربخښئ. دا هغه زومان دي چې زموږ په منځګړیتوب باندې 100% باندې ولور ورته بخښه سوی دی. په دغه مراسمو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و چې د خپلو خبرو پر مهال یې له هیوادوالو وغوښتل ترڅو د خپل ژوند ټول مسایل په ځانګړې توګه د ودونو مراسم په اسلامي توګه ترسره کړي. الله تعالی جل جلاله د خپل بنده په کومک کې ده ترڅو چې بنده د خپل مسلمان نور په کومک کې ترڅو چې تاسو دا پروسه تعقیبوئ د تاسو ټول مشکلات که تاسو کوم مصرف کوئ تاسو خپل وخت مصرفوئ تاسو خپل مال مصرفوئ تاسو د دې ثمرات بیا هم وګورئ په دنیا او آخرت کې به د دې ګټې تاسو محسوس او ملموس او مشهود وینئ. د دغه ډلهییز واده ګډونوالو خوښي څرګنده کړه چې په کم لګښت او اسلامي طریقه یې د واده مراسم ترسره شول. تعدادی از تاجران دلسوز و مهربان کشور در راستای رقم زدن زندگی مشترک شماری از جوانان آستین برزده‌اند تا از این طریق مرهمی بر زخمها پاشیده و التیام بخش آن شود. برگزاری مراسم عروسی دست جمعی فواید و مزایای زیاد دارد که از آن جمله میتوان به ترویج فرهنگ اسلامی و ازدواج آسان اشارت کرد. این خود کلش یک رواج ناقص. من کلا خود مخالف هستم. هیچ خوشم نمیاد جایش نیست که دوله آدم برشم که جمعی چی گپ است. خب جوانا فکر که میره چه رقم کار دیگه میکنه به خاطر پیسه نیست که فکر اگه زینا مساعد باشه اگه عروسی اگه رقمی باشه فکر که مصرف نداشته باشه خود کل اگه خوش است که عروسی کنه سر زندگی خود ساد شه جوانا میره معتاد میشه این طرف میره مسافر میشه هزار کار خراب دیگه میکنه چی از اوناس به چی از ذکر یعنی بسیار کار خوب است دیگه. د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د 50 ځوانانو جوړو ودونه په ډلهییزه توګه کم لګښت سره د ودونو مصارف ترسره شول. عمر خان لودین تایم نیوز کابل.